د یو وخت خبره ده چې په یو ځای کې یو دوه بوډا کسان اوسېدل. هغوی په یو جومپړي کې له دې وجې اوسېدل چې ډېر زیات غریبان ول. د هغوی ښځې او بچي په ښار کې اوسېدل. هغوی ځکه د خپل بچو او ښځو نه لرې په صحرا کې اوسېدل چې د هرې ورځې جنګ او جګړو نه خپل پاتې ژوند ښه په آرام او سکون سره تیر کړي. هغوی سره د خوراک او څښاک لپاره یوه روپۍ هم نه وله. هغوی چې ډېر زیات بوډاګان ول نو ځکه یو کار هم نشو کولی. وکلم خانه دا به څه خورو او څه به څښو؟ ما سره خو یوه روپۍ هم نشته. تا سره کوم قیمتي شی نشته چې خرڅ یې کړو؟ ما سره هم ولاکه یو شی وي، خو ته یې غم مه خوره، الله مهربان ذات دی، داد به یې وشي. خو د خدای کړه وو شپې ورځې تېرېدې. یوه ورځ په جومات کې څه تارکم اعلان وشو. خدای مو وبخښه، مسلمانانو ورونو، ضروري کې اعلان واورئ. د سیټ جمپور اکا زوی چې دوې ورځې کېږي څخه لږه شوی کار چا پیدا کړو. د جمپور اکا ته وروست، نو 2 لکه چردي انعام په ډول ترلاسه کړی. اعلان پای. نو دا اعلان چې د جومات په لوډ سپیکر کې و د دې بوډاګانو غوږونو ته هم ورورسېد. بیا کلم خان اکا و نورګی اکا ته وویل چې درځه دا هلک پیدا کړو او سیر جمپور به راته انعام راکړي. په دې انعام به څه نه څه ګزاره وکړو. و نورګیه درځه چې ځو، دا هلک پیدا کړو او سیر جمپور به راته انعام راکړي او بیا به مو سره څه ګزاره پرې وشي. وکلم خانه داسې ټاک هلک دی، ولاکه یوه روپۍ هم درکړي. دا هسې بانې کوي. کله چې دې هلک پیدا کړو او ور دې واستو یوه روپۍ هم نه درکوي. پرېږده وایه راځه ما سره خوا کې کښېنه چې ګپ شپ ولګوو. نو بیا کلم خان اکا و نورګی اکا ته وویل چې زه ځم دا هلک پیدا کوم او سیر جمپور خوا ته یې ورولم، که انعام راکوي او که نه د مسلمانۍ په خاطر باندې دا کار کوم. خو دلته نورګی اکا په سوچو او فکرونو کې په کټ پروت و. کلم خان اکا ټوله ورځ د هلک په لټون کې تېره کړه. د خدای کړه وو چې د مازدیګر خوا وه د هلک کلم خان اکا پیدا کړو او بیا یې روان کړ د سیر جمپور پر لور. سیټ صاحب بچی مې درله پیدا کړه او صحیح سلامت مې ستا خواله راوست. دا دې ډېر ښه کړي چې زموږ بچی یې روغ رمټ زموږ کور ته راوست. اوس به د ژمنې مطابق تا ته 2 لکه روپۍ انعام میلاویږي. ها واخله 2 لکه روپۍ. مننه دې کوم سیټ صاحب، خدای دې خوشحاله لره، خدای دې آباد لره. زه به اوس لاړ شم. بیا کلم خان اکا هغه پیسې راواخیستې او روان شو د جومپړۍ پر طرف. کله چې جومپړۍ ته ورسېدو نو نورګی اکا په کټ پروت و. دی چې کله د نورګی اکا خواته ورنږدې شو نو نورګی اکا په وینو کې رنګ مړ پروت و. هغه چا وژلی و. کلم خان اکا په دې باندې طبیعت ډېر زیات خراب شو. بیا یو څه موده وروسته کلم خان اکا ځان ته یو ښکلی شان کور جوړ کړ او باقي ژوند یې ښه په آرام او سکون سره. ګرانو کتونکو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو خپلو انډیوالانو ته ور ولېږئ تر څو هغه هم څه نه څه خوند ترې واخلي.